او اوس میډیا په دې باندې لګیا ده چې ولې له نارواو نه خلک منع کیږي، ولې خلک لمانځه ته رابلل کیږي. دا اوس د امر بالمعروف نهي عن المنکر قوانین په یو څلورو فصلونو کې د امیر المؤمنین حفظه الله لخوا نه توشیح شوي او په کفارو غربیانو باندې اور بل کړی، منافقان هم چکچکې ورسره وهي. خو د الله عز وجل دین نه د ناخبرۍ له امله د الله په قوانینو باندې رد کوي او دا د الله د دین سپکاوی دی. خدای عز وجل هم دې وساتي. قدرمنو ځوانانو د غرب تبلیغاتو متاثر نشئ، دا خپل دین هم مطالعه کوئ، خپل دین هم زده کوئ، د الله د دین په مسایلو ځان خبر کوئ. د کافرانو نه ګیله نه ده پکار چې هغه زموږ په دین باندې رد کړي. هغوی خو له موږ سره جنګ اعلان کړی، هغه خو زما دین ته کنځاوې کوي، هغه خو زما دین مني نه، هغه خو زما هیڅ قانون نه مني. په ښکلو الفاظو کې زما په دین باندې دا رد غاړې ستا تر غوږوی در رسوي. ښکلي الفاظ د پښتو ښکلي ادبي کلمې ورته کاروي او د الله په دین باندې رد کوي. خو ته خو مسلمان ځوان یې، ته به ولې دوکه کېږې؟ ته خو د مسلمان بچا یې، ته خو د مسلمانې کورنۍ لمسی یې، تا خو کلونه کلونه په اسلام کې تیر کړي، ته به د خپل اسلام مطالعه کوې. د الله پیغمبر وایي که بد ناروا عمل م ولیدو په لاس یې منع کوي، که د لاس وسم نه و په ژبه باندې منع کوي، که د دې وسم نه و په زړه باندې زړه کې بد ویسوه او اراده د دې وکوه چې که الله ماته وس راکړه که نه نو ته به زه له دې ناروا عمل نه اړوم، تا به منع کوم، وس مې نشته. خو که وس الله راکه دا اراده او دا عزم په زړه کې وکوه والله که د دې ناروا عمل ته پرېږدم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي وروسته وذلک اضعف الایمان، دا زړه باندې چې یوازې بدې سوې دا تر ټولو کمزوری ایمان دی. ښه که یو سړی په زړه هم بد نه وي سوي بیا الله هم دې وساتي. خو ته بیا خطره ده، یو ناروا عمل په لاس هم نه منع کوي، په ژبه هم نه منع کوي، زړه کې هم بد نه وي سوی. دا د زړه بدې سول خو کمزوری ایمان شو چې دم نه کوي. اخوته نو نورې خطرې موجودې دي، الله هم دې وساتي. الله دې موږ ته نجات را نصیب کړي. او اوس میډیا په دې باندې لګیا ده چې ولې له نارواو نه خلک منع کیږي، ولې خلک لمانځه ته رابلل کیږي، ولې نیکو اعمالو ته امر بالمعروف وزارت جوړ دی او خلک رابلي. دا کار دې نه کوي، په دې باندې رد کړي. دا نه چې منکر عمل بد وایسوي، دغه منکر عمل بد یې سول دوی بد بولي. الله هم دې وساتي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. خدای عز وجل دې موږ ته نجات را نصیب وګرځوي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، که د امر بالمعروف نهي عن المنکر په باب باندې له سهاره تر بیګم غږېدا وشي، د هغه آیتونو او د احادیثو تشریح به خلاص نه شي کوم چې په دې مورد باندې راغلي دي.